زه نن یو څو مورد یادښتونه لرم او فکر کوم دا د څېړنې په محور او د څېړنې په لومړیتوب دا خبرې پای ته ورسوم. زما نیوکې معمولا چې نن لرم د ټولو ستاینو ترڅنګ چې د افغانستان مطبوعات لري په هغو ټکو باندې دوه درې موردو باندې به وي چې دوی مکلف دي چې باید څېړنه وکړي، هم له اخلاقي اړخه، هم له ټولنیزي اړخه، هم له حقوقي اړخه چې یو کاري مسؤلیت دی ورته. خپله هغه آگاهي یا پوهاوی چې ټولنې ته ورکوي څومره په څېړنه باندې درولی دی چې ترې دفاع وشو کولی. اوله پوښتنه داسې مطرح کوو چې زموږ په ټولنیزه فضا کې هم د اوس دا شته محتوا څومره د دې رسنیو لخوا تولیدیږي یا دغه شته محتوا څومره د رسنیو لخوا تولید شوې. مطمئنا موږ ټول فکر کوم تر ډېره بریده موافق یو چې د دې شته پوهاوي ډېره برخه رسنیو تولید کړې ده او دا د دوی دنده وه، د دوی مثبت فعالیت هم دی. اما لږ تر دې وړاندې ورشو چې د دې محتوا ځانګړتیاوې او خاصیتونه کوم دي. تاسو کولی شئ ما سره موافق واوسئ، فکر کوم چې موافق واوسئ په دې چې د دغو مخاطبینو او د هغو کسانو لپاره چې دا محتوا وړاندې شوې ده داسې یو روزنه یې منځته راوړې چې د سالمې ټولنې تصویر پکې کم لیدل کیږي. د همغه تاوتریخوالي، د همغه خشونت، د همغه بدمرغۍ او د همغه بدو تصویرونو چې موږ په تېرو 40-40 کلونو کې درلودل په یو بل ډول سره دوام دی. رسنیو دا کار کړی دی چې هغه لړۍ ته په یو بله بڼه دوام ورکړی دی. زما له نظره یو مشخصه نیوکه دا ده چې دوی کولی شول په همدغو فرصتونو چې لري یې، په همدغو امکاناتو چې لري یې، داسې محتوا تولید کړي چې وګړي د دې په ځای چې بیل کړي یو بل ته نږدې کړي. د همدې خبرې دویمه برخه دا ده چې موږ معمولا د یو ځانګړي وضعیت نه چې ښه او بد که ونه کاروم د هغه اکاډمیک هغه به مې ساتلی وي اصل، موږ د یو ځانګړي وضعیت نه یو بل وضعیت ته په انتقال کې وو او یو. دا ټولنه د اوښتون حالت دی، د یو حالت نه بل حالت ته ټولنه اوړي. د روشنفکرانو د بنسټونو د سیاستونو د ټولنې د مدیرانو او د ټولو هغو نهادونو چې په ټولنه کې فعال دي او اثرګذار دي مهم دي، د دوی وظیفه د بحران په حالت کې، د اوښتون په حالت کې همغه د آرامۍ د وخت وظایف او مکلفیتونه نه دي. دوی څومره زموږ د ټولنې اضطراب درک کړی و، هغه رواني اضطراب چې دا ټولنه د 40 کاله نه وروسته په دغه بدلون کې لري څومره د رسنیو لخوا نه درک شوی دی. د دې پوښتنې ځواب تاسو په هغو خپرونو کې او نشریاتو کې ګورئ چې مستقیم ډول سره په لږ ځیرک او دقیق ډول که دې خپرونو ته سیاسي او فرهنګي او اجتماعي خپرونو ته دقت وکړئ، هماغه تاوتریخوالی چې په یو میدان کې په یو غره کې د ټوپک په واسطه کېږي دلته د ذهن او د مغز او د خولې په واسطه کېږي، فقط هم دا تفاوت لري. زمونږ په زه دا تجربې نه خپل وایم، شاوخوا 10 کاله په همدغه مطبوعاتو کې کار کوم. زمونږ د رسنیزو کارکوونکو یو ځانګړی اصل ورته دا دی چې شنونکي د دوی داسې رقم ته مخالف شنونکي وي چې همغه صحرایي، همغه غرني، همغه کلیوال او همغه د نامعقول فضا زیږوالی او درنښت انتقال کې خپرونه ته دلته وشي کولی یو بل ته بد رد وایي، دلته وشي کولی یو بل توهین کړي، دلته وشي کولی خپل ټول پخواني زهریات وپاشي، دلته خپل عقدې خالي کړي. او دا فضا مونږ بیا کولی شو یو مثبت نظر داسې وګورو چې لږ تر لږه د ټوپک په ځای باندې مو دا مایک کېنولی ده چې دلته دې په ځای خبرې وکړي. دا اول مورد. معمولا زمونږ ټولنه هغه کسان چې د ټولنې د پېژندلو هڅې کوي او په دې هکله مطالعه کوي، زمونږ ټولنه فوق العاده د دې مستعده ده چې متاثره شي د اطلاعاتو نه. کاملا د دې آماده ده، زه فکر کوم چې د اطلاعاتو نه متاثره شي او دا اطلاعات که ډیر تحقیقي او اساسی وي، اساس وي، موضوعات او واقعیتونو سره په همغه علمي روشونو سره چې ژورنالیزم هم توصیه کوي، اکاډمیک فضا هم توصیه کوي او د ټولنې د بدلون بنسټونو مکلفیت دی دا که په همغه روش سره واقعیتونو باندې تمرکز شوی وای او واقعیتونو سره اړیکه نیول شوی وای، زه فکر کوم داسې اطلاعات او داسې محتوا موږ وړاندې کولی شوی چې همدغه خلک چې موږ نن په دغه ډول متاثر دي په یو مثبته فضا کې متاثر شي. دوی داسې تربیه واخلي چې مسایل په واهي او هوایي ډول سره ونه مني،
زمونږ رسنۍ دغه اوس یا د خپلې ګټې غلامان دي یا د دولت او حکومت د سیاستونو غلامان دي یا فکر کوم د سلیقې او د خپلو ذوقونو غلامان دي. دا که څوک غواړي مستند ډول سره په همدې رسنیو کې پیژندلی شي. د وزارت په رابطه باندې مې څېړنه کوله، د دوی مشاورینو لیست مې ولیده. دوی لږ تر لږه 8 یا 10 حقوقي مشاورین درلودل. پوښتنه دا ده چې د وزارتونو واقعا مشکل حقوقي مشکل دی، تر کومه بریده د دوی مشکل حقوقي دی، له خپلو مراجعینو سره له نورو سره د دوی په اړیکو کې څوک مقابل دي طرف دي، د هغوی سره څومره مشکل د دوی حقوقي دی چې حقوقي مشاورین یې ورته حل کړي. اما دا چې یو انتروپولوژیست مثلا مشاور ولري، یو د فرهنګي مطالعاتو متخصص د دوی مشاور وي، یو ټولنپوه د دوی مشاور وي، ولې نشته؟ آیا دوی مشکل اصلا د ټولنې د روان وضعیت سره نه دی؟ د دوی خدمات ټولنې ته عرضه کیږي، د چا لخوا نه عرضه کیږي، څنګه عرضه کیږي؟ دا هماغه څه دي چې په رسنیو کې هم همدغه فرمول صدق کوي، همدغه شانونه صدق کوي. زمونږ رسنۍ معمولا زه فکر کوم سیاسي مشاورین لري، اکاډمیک مشاورین نه لري، څېړونکي مشاورین نه لري. ما خو چې لیدلي دي، ما خو چې کار کړی دی نه لري. ټولې هغه ایډیالوژۍ پالي او تعقیبوي چې کولی شي خلک په هغه روحیې سره راواخلي او راونغاړي له ځانه سره چې د دوی منفعت پکې تامین کیږي او تضمین کیږي. او دا زموږ حق دی چې په دې هکله باندې نیوکې وکړو. دا زموږ حق دی. وروستۍ خبره مې که وغواړو چې دا وضعیت بدل کړو او د دې وضعیت نه ور اخواته واوړو، د خپلو رسنیو نه، د ټولو هغو موادو نه چې دوی خپروي، د خپل او د پردي، د ټولو هغو اطلاعاتو او آګاهیو پوهاوي نه چې دوی را جوړوي او هره ورځ د خلکو په ذهنونو کې ور اچوي، د دې د سرنوشت او د دې ټولې آګاهۍ د راتلونکي په هکله باندې پوښتنه وکړو، یا لږ تر لږه دا اندېښنه له ځانه سره ولرو چې زموږ راتلونکی نسل، زموږ دغه اوسنی ځوان نسل په دومره تردید، په دومره ناامیدۍ او په دومره بې سرنوشتۍ کې چې واقع دی، دا هغه پوهاوی ورته چا جوړ کړی دی؟ زما یو څېړنه 4 کاله وړاندې په همدې رسنیو کې وه چې وم، ما دا شنونکي تحلیلګران د دوی دا خبرې مې تقریبا په 100 خپرونو کې تعقیب کړې. څېړنه راسره شته. 100 خپرونو کې د 4 یا 5 شنونکو تصادفي انتخاب شوي وو تحلیلونه او شننې. دوی ټول دا تحلیلونه چې وړاندې کوي خپل د سره افغانستان او د سره خطر او د سره خط تحلیلونه وړاندې کوي. معمولا موږ ډېر کم اورو چې د شوې فضا، د سالمې فضا او د هغه امکان خبرې وشي چې هلته ژوند پکې ممکن دی. یعنی هر افغان چې دا خبر اوري باید هره شپه د اضطراب زیات شي، هره شپه د دې واقعیتونو په رابطه چې دوی ولو که مستند دي دوی لپاره، هره شپه باید موږ د دې لپاره رواني رنځ وباسو. معمولا هغه څه چې بیرته موږ لږ ارامه کولی شي هغه چیرته دي بیا په دې مجموعه کې؟ زما د 100 خپرونو تحلیل دا راته وایي چې دوی د ډېر خطرناک افغانستان تصویرونه په ذهن کې لري. د دې په ځای چې راشو په دغه دواړو باندې شک لرم، د دې په ځای چې راشو د سره افغانستان او ډېر خطرناک افغانستان لپاره ولړزېږو، ورخطا شو، د دې لپاره منډې وهو، د دوی په مغزو باندې ولا شک ونه کړو. د دغه کسانو چې دا ډول تحلیل کوي د دوی په دماغ باندې ولا شک ونه کړو چې د دوی دماغونه سره دي. اصلا زما شک خو دغسې، زه فکر کوم د دوی تحلیلونو کې مشکل وي، د دې په ځای چې د واقعیتونو کې دا ډول مشکل وي. هر یو کس مونږ پوهېږي چې مونږ تاسو ټول وظیفه لرو چې خپل وطن جوړ کړو، د خپل وطن لپاره کار وکړو، د همدې ټولنې لپاره د خپل ژوند او د خپل کورنۍ لپاره مسؤلیت لرو، سالم او معقول مخاطبین ولرو. ډېر مننه. زما خبره زیات سوي هم وي، راته یې وبښئ. 4 دقیقې مې زیات خبرې کړي.